دا یې منم چې په تاوان د حد نه زیات کړی و. پرون حاجي صاحب د الله په نوم خیرات کړی و. پرون حاجي صاحب خیرات کړی د ستار په نوم و. هر یو خبرې د غټ سرمایهدار په نوم و. د خدای د یېرې نه یو مالدار پرېښولی نه و. داسې د هر غټ جاګیردار او زورګیردار په نوم و. او دې کې شک نشته چې تاوان پې برابر کړی و. ټول انتظام په مزدورانو یې سهار کړی و. د کرایه سامان راته کرایه والا نه زه ورته شپږ ورځې د مخکې نه خبر کړی و. غوری راغلی وي، تنبان به لګېدل په کور کې، درې او ښکلي قالینونه خورېدل په کور کې، خو ښه سړیتوب پکې چاپېره مېلمنو ته چورېدل په کور کې. ښه سړیتوب دپاره دا انتظامات کړي وو. پرون حاجي صاحب د الله په نوم خیرات کړی. پوله و چرګان ګډان د هر قسمه نعمتو پکې، کېدې مالټې وي روح افزا غوندې شربتو پکې. صرف دا یوه خبره وه چې غریب نه و پکې. هر دولتمند ته د هر چا نه زیات عزتو پکې. حاجي صاحب غوږ کې وی نوکر ته سیټ لالا خبر کا، ملک ممبر او چوغې والا مولا خبر کا. داسې چې دی د چیرمین او سیکرټري لګیات اتاڼهدار او ډاکټر ورې رښتیا خبر کا. دا یاد ساته هغه د بینک منیجران هېر نه کړي. داسې منډو والا اړتیان او بېپاریان هېر نه کړي. او بازار کې غټ غټ دکاندار د ګوتې وپېژنه. بازار کې غټ غټ دکاندار د ګوتې وپېژنه. سبا به مال هم دعوت راکوي، خانار هېر نه کړي. د خوښې چڼ دغه عمل یې په عیاد کړی و. او پرون حاجي صاحب د الله په نوم خیرات کړی. ګیره ګومل لاس په نامه ولاړ بهر وجي. هر یو مالدار ته د خوراک یو ښه خبر وجي. بس د غټ خېټو سره خېټه جنګولې کار و. کوڅه کې نارو غریبانو له خنجر وجي. د روجو بین پسې و ډېر ماشومانان راغلي. دغسې کونډې مسافر او بوډاګان راغلي. خو غټې چوکې وې د حاجي صاحب نوکرانو سره. خو غټې چوکې وې د حاجي صاحب نوکرانو سره. په چوکه شړق په خوله کنځلو یو طوفان راغلی. حاجي صاحب دا آواز کوو دا شیطانانو وخه. حاجي صاحب دا آواز کوو دا شیطانانو وخه. دا اوکسترګي تراقیان غریبانانو وخه. دا په تش وین پسې چې دي دغه ټول سپي راغلی. دغه واړه زاړه د سیل مهرامیانو وخه. د رب رضا دپاره دغه خرابات کړی و. پرون حاجي صاحب د الله په نوم خیرات کړی و. خیرات وشو، ښه پکنیک و، عشرتونه وشول. د دغه جشن د حاجي صاحب صفتونه وشول. ټول تعلقات او دوستانې شوې پکې وپاللې. ښه نمایش و، ښه پارټي وه، دعوتونه وشول. پکې د کور مالت چاپېره ګاونډیان نو بس. شکر د دې کې اوږدې تږې فقیران نو بس. نن تش چې خیرات په چا کېده هغه راوستې وجي. پر بڼډه غړ یتیمانان ماشومانان نو بس. دغه خیرات حاجي صاحب وکړو نام نمود دپاره. نوم یې پې ایښی و چې دا و د معبود دپاره. خو زما منیر نه دې خفه نه شي په حق ویلو. زما منیر نه دې خفه نه شي په حق ویلو. ظاهري اور خلیل د بل وي د نمرود دپاره. ملګرو دی هغه اسلامي مساوات کړی و. پرون حاجي صاحب د الله په نوم خیرات کړی.